السلام علیکم ګرانو کتونکو شیرشاه یم د دې پښتو چینل څخه خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ په دې کرونا موسم کې نن مې تاسو لپاره ډېر یو زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې که تاسو غواړئ چې مثال خبره ستاسو په موبایل کې تاسو څخه په غلطۍ کې عکسونه یا مثال خبره ویډیوګانې او یا داسې نور هغه ډیلیټ شوی وي نو تاسو کولی شئ چې دغه ویډیوګانې ترلاسه کړئ. دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی نو زه به تاسو ته د دې د انسټالولو طریقه او همدارنګه د کارولو طریقه به در وښیم. نو مخکې له دې څخه چې موږ دغه ویډیو شروع کړو راځئ چې یو هغه در تاسو سره وکړم چې دغه زما چینل در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شیر کړئ چې دغه زما لیدونکي هم زیات شي. مننه وي ستاسو د تشویق څخه. نو لومړی به تاسو دغه تاسو ته وښیم چې دا اپلیکیشن څرنګه دی او دا به څنګه دغه داسې اپلیکیشن دی. دا به خلاص کې ډېر یو ساده انټرفیس لري دغسې به ښکاري. نو تاسو مثال خبره دا به هغه کوئ او که چېرته د اس ډي کارډ نه هم ریکور کول غواړئ نو تاسو به د اس ډي کارډ نه هم ریکور هغه به ووهئ دغه نامه به ووهئ که نه او که صرف د هغه نه وي نو بس هغه ده. او که چېرته غواړئ چې کویک نو کویک ریکوري هم لري یعنې مثال خبره بېرته ترلاسه کوئ ستاسو زاړه فایلونه او همدارنګه نو بیا بېرته درته ښیم چې کله ریکور شي نو راځئ چې دغه هغه شروع کوو دا وهو او سټارټ به ووهو. چې کله سټارټ ووهو نو دغه به شروع شي. دا لږ څه وخت نیسي نو دوستانو تاسو به لږ ذره صبر کوئ. زه به داسې کار وکړم چې دغه ویډیو به دلته پاوز کړم تر څو دغه عکسونه ریکور شي نو بیا به زه تاسو ته ښه ریکور کېدل مکمل شو. نو راځئ چې اوس ګورو چې څومره موږ لپاره ډیټا ریکور کړې ده. به تاسو ته وښیم چې دغه دې ما لږ څه مخکې دغه هغه ډاونلوډ کړي وو دا فایلونه او هغه دا ټول یې راته ریکور کړي. تاسو ګورئ دغه ټول راته وښودو. تاسو په خپله په یاد درشي چې تاسو څه شی ډیلیټ کړی دی د دې موبایل څخه نو هغه ټول به تاسو ته په لاس درکړي. تاسو به بالکل دا سوچ نه کوئ چې یاره موږ کوم شیان ډیلیټ کړي او هغه لاسته رانغلل. حتما به تاسو ګورئ او هغه ټول به تاسو ته لاسته درشي. مثال خبره دغه زما دی هغه کې دا ټول ویډیوګان دا ټول تاسو ریکور کړئ. مثال خبره دا کله چې تاسو داسې ووهئ نو هلته به تاسو ته ښکاري. مثلا دا زما د زوی تصویر دی دا زه غواړم چې وګورم. دا ما ډیلیټ کړی و تقریبا کله مې ډیلیټ کړی و نه پوهېږم خو دا ما ډیلیټ کړی و. نو دغسې تاسو کولی شئ چې خپل هغه بېرته ډیټا ترلاسه کړئ. خدای وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. ډېره مننه ستاسو د